تازه ګلبدین حکمتیار ولې له خپل کور وویستل شو؟ طالبان ترې څه غواړي؟ د حکمتیار غبرګون څه دی؟ ټول سره هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم. په تازه پیښه کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د طالبانو لخوا له هغه کور څخه وویستل شو چې له تیرو څو کلونو راهیسې پکې استوګنه کوله. دا په داسې حال کې ده چې حکمتیار مخکې هم په 2022 کال کې د افغان حکومت لخوا له دولتي کور څخه ویستل شوی و. د طالبانو حکومت چارواکي د دې پریکړې دلیل په ښکاره توګه نه دی بیان کړی، خو ځینې سرچینې وایي چې د اقدام د حکمتیار او طالبانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو په پایله ده. د حکمتیار نږدې سرچینې بیا ادعا کړې چې هغه د خپلې کورنۍ لپاره د استوګنې غوښتنه کوله، خو طالبان یې غوښتنې ته مثبت ځواب ورنه کړ. ګلبدین حکمتیار چې پخوا د طالبانو حکومت سره یو ډول همغږي درلوده، په وروستیو کې د طالبانو د حکومت ځینې پالیسیو باندې په ډاګه نیوکې کړې دي. دا نیوکې ښایي د هغه له کور څخه د ایستلو یو لاملونو څخه وي. د یادونې وړ ده چې حکمتیار له 2022 کال په جریان کې هم د افغان حکومت لخوا له یو دولتي کور څخه ویستل شوی و. هغه مهال ویل شوي و چې حکمتیار ته د دولت لخوا په غیر قانوني توګه کور ورکول شوی و. دې پیښې بیا د سیاسي کړیو ترمنځ پراخ بحثونه راپارولي دي. ګلبدین حکمتیار تر اوسه پورې په دې اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو داسې ښکاري چې دا پیښه به د هغه او طالبانو ترمنځ اړیکې نورې هم خرابې کړي. درنو لیدونکو، تاسو هم خپل نظر شریک کړئ. له ملتیا مو مننه. ښه وخت ښې شېبې.